همدا اوس وخت دی چې ته د خلکو سره ځان شریک کړي، د هغوی په وینه کې وینه شي، هله به ته خلکو ته فایده رسوي. او چې خلکو نه ته ځان راخکړي او ځان ته جدا کړي او خلکو ته ردې بدې او خلکو ته سپک نظر او خلکو ته کافر او مشرک دا الفاظ ستا د خولې نه وځي، ته هیڅ چا ته هم خیر نشي رسولی. کیدای شي ته ځان ته هم خیر ونه رسوي. بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. یو ملګري تپوس کړی دی، ښه تپوس یې کړی دی، زما خوښ شو چې زه تاسو سره هم دا تپوس شریک کړم. هغه داسې تپوس کړی دی چې دا وخت د فتنو دور دی، نو په دې وخت کې جداوالی بهتر دی که نه د خلکو سره سړی شریک شي؟ ځکه چې خلکو سره شریکېږي وایي په فتنو کې به لړل کېږي. نو په دې وخت کې جداوالی غوره دی که نه د خلکو سره یو ځای کېدل او د هغې په فتنو باندې او د هغې په تکلیف باندې صبر کول دا غوره دي؟ نو دې مسئلې جواب به زه مختصر دا وکړم چې الحمدلله په دې وخت کې ډېر خیر موجود دی. دا کوم وخت کې چې موږ تاسو اوسېږو په دې کې ډېر خیر شته دی. او ته چې څومره د خلکو سره شریکېږي او ستا په زړه کې د دعوت دا ډیوه بلې چې ته د چا اصلاح وکړي، چا ته د خیر خبره وکړي، ستا د وجې نه چا ته خیر ورسېږي، نو دا خیر ته ډېرو خلکو ته رسولی شي او ستا د وجې نه ډېرو خلکو ته خیر رسېږي. که ته هر څوک یې، دا مطلب نه دی چې ته د خامخا یو شیخ الحدیث یې او تا سره د دکتوري. که ته هر څوک یې، تا علم کړی دی که نه دی کړی، خو چې د خیر دا خیر ستا په زړه کې پروت دي او ستا د ارادې چې ته چا ته خیر ورسوي، نو د خیر ټولې لارې کولاو دی. الحمدلله خیر لارې چا نه دي بندي کړي. اگر که فتنې موجودې دي او هر طرف نه فتنې شته دی، خو چې یو سړی کوشش کوي او سعی کوي، الله سبحانه وتعالی ستا په لږ کوشش کې برکت اچوي. بیا ستا هغه لږ کوشش نه ډېر څه جوړېږي او ته به یو یې، خو ستا د وجې نه الله په زرګونو خلکو ته هدایت کوي او موږ ته الله ښودلي دي دا او تا ته هم ښیي. نو په دې وخت کې غوره خبره دا ده چې د خلکو سره شریک ژوند وکړي، ګډ ژوند د خلکو سره وکړي او د هغې د اصلاح کوشش وکړي. د معاشرې کې څه خرابیان دي د هغه رامخکې کړي، د هغې د اصلاح کوشش وکړي، د خلکو مرضونه راوسپړي، په هغې باندې بحث وکړي، په هغې باندې خبرې وکړي، خلکو ته دعوت ورکړي، ملګري ځان له پیدا کړي داسې چې هغه تا سره په دې کار کې مدد کوي. ځکه دعوت دا د یو کس کار نه دی. نو ته به ډېر خیر به پیدا کړي او ته به مطمئن شي. د دې سوال جواب به تا ته خپله په دې ژوند کې میلاو شي. کله چې ته دغه ژوند اختیار کړي، تا ته خپله د دې سوال جواب میلاویږي او ته نتیجې په خپله ګورې. نو په دې وخت کې صبر کول د خلکو په تکلیف باندې، خامخا خلک طالب تکلیف درکوي. د خلکو سره په ګډ ژوند کې تکلیف شته دی، خو دغه تکلیف الله سبحانه وتعالی تعالی په هغې باندې اجر درکوي، تعالی پې اجر درکوي، ستا پې درجې اوچتوي او هغې ته پې الله ستا په وجه باندې خیر رسوي. نو د خلکو په تکلیف باندې صبر کول دا حدیث کې هم دي چې سړی خلکو سره شریک ژوند کوي او د هغې په تکلیف باندې صبر کوي، دا غوره سړی دی او دا غوره لار ده. الحمدلله دا وخت همدا اوس وخت دی چې ته د خلکو سره ځان شریک کړي، د هغوی په وینه کې وینه شي، هله به ته خلکو ته فایده رسوي. او چې خلکو نه ته ځان راخکړي او ځان ته جدا کړي او خلکو ته ردې بدې او خلکو ته سپک نظر او خلکو ته کافر او مشرک دا الفاظ ستا د خولې نه وځي، نو ته هیڅ چا ته هم خیر نشي رسولی. کیدای شي ته ځان ته هم خیر ونه رسوي او په ځای د دې چې ته په دې سوچ کې چې ځان ته خیر رسومه او ته الټه ځان ته ضرر رسي. نو زما خو خپل ځان ته هم دا نصیحت دی او زما د ملګرو نه هم درخواست دی، زمونږ به څه نصیحت دي او چې د خلکو سره شریک ژوند وکړي او د خلکو د هغې مرضونه وپېژنئ چې کوم معاشره کې مرضونه دي او بیا د هغې علاج وکړي. لکه ډاکټر چې مرض نه وي پېژندلی، هغه به څنګه علاج کوي؟ نو بیا به تاله د هغې په تکلیف باندې چې کوم تا ته ضرر رسېږي، تاله کوم تکلیف درکوي، هغې به تا ته راحت محسوسېږي
ځکه ته به دا د دین د مصلحت د وجې نه تکلیف برداشت کوې، د دعوت د وجې نه به برداشت کوې او د الله د رضا د وجې نه برداشت کوې، بیا په دې کې یو راحت او سکون هم تاته میلاویږي. والله اعلم.